دغه په ونه دنګ سپینګیری د خپلو 2 زامنو او 1 مېرمنې مرګ او بیلتون په ملا مات کړی. د کور ترڅنګ د هغوی پر قبرونو ولاړې جنډې یوازینۍ نښې دي چې خپله مینه پرې ماتوي او هر وخت ورته زړه خالي کوي. دغه شهیدان سو، موږ جګرخونه سو، دغه زما زامن دي، هغه یې مور ده، دربدره سو، ته یې مو نه وینې؟ مور یې مړه، هغه د شهیدان سو، تکه تکه سو، دربدره سو. نو دا چې خبره سو، 2-3 ورځ دا مو پټه دا تکه تکه سو. دهقانۍ په کار اخته وه، تا ته مې وویله دهقانۍ په کار اخته وه. په دې سیمه د شهیدانو د جنازو مراسم هم په آرامه نه ترسره کېدل. د لمانځه لپاره به خلک جوماتونو ته هم نشوای ورتلای. د ښوونځي د زده کوونکو او مدرسو د طالبانو کتابونه او سپارې به هم په سرو وینو رنګ وي.